دی اشراق منځ دی نور راختون منځ دا ډیر اهمیت لري ډیر قدر ده په حدیثو کې دا ډیر ترغیب ذکر راځي چې یو 2 رکعاته یا 4 رکعاته د اشراق منځ کو دا ډیر لوی برخه ده د انسان چې ځان ته جوړه 2 رکعاتو متعلق نبی هم فرمایي من صلى الفجر في جماعت چا چې د سحر مون په جمع سره وکړل جمع سره مون ثم قعد او بیا کین است یذکر الله تعالی بیا د ناسوی پدی مسجد کې ناسوی بل ځای کې ناسوی یذکر الله تعالی ودنوی یذکر الله تعالی الله یادوي ما وجه سوچ کولو چې یاره دینه دا زنانه غریبانه دا غته محروم کیږي خو دې حدیث ته چوغورو دی الله د شان د الله نه ده چې یو زنانه ناس ته ده خپل اخلی پخلیم کوي وسرا د الله ذکرم کوي یذکر الله تعالی تر کومه ور حتا تطلع الشمس تر دې چې نور راوخته او ثم صلى رکعتين بیا 2 رکعات مونږ د اشراق منذ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کانت له کاجر حجت و عمرت اتد پارا کدی ناری ندو کا زنانه دا دی حج او دی عمره ثواب لیکل شي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل تامت درې کړه فرمایل ګوره دی پورا حج عمره دی پورا حج عمره څوک دانه وی دی کی کمای کامل دی حج او دی عمره ثواب او یا بل حدیث کی 4 رکعات ذکر نبی صلی فرمائی دا ګوره دا حدیث دومره اهم ده او ډېر د تسلی ده او ډېر د خوشحالۍ ده رب العالمین فرمائی امام ترمذی دا روایت ده چې نبی صلی فرمائی ابن آدم اے د آدم بچیا اے د آدم زویا ارکع لی 4 رکعات د آدم بچیا ته سرګردان پریشان په تکلیف باندې غمونو کې ارکع لی 4 رکعات فی اول نهار یو 4 رکعات ماده د ورځې په اول کې وکا اکفک اخره تر اخر د ورځې پورې سړي ذمہ وار یم الله اکبر کله دې فانی دنیا یو عہدیدار یا یو مالدار چاته دې شي ذمہ وار یو مړ دې شي ذمہ وار څومره زیات مطمئن وي څومره زیات به مطمئن وي بیغم وي او دے تمام کائنات و رب ذمہواری اکھری بنیادم یو 4 رکعات ځان فارغ کا ما تا ہوگا اکفک آخرہ دیو ریز آخر پورے دے ذمہوار څومره غټ خبر دا څومره عظیم دے اللہ رب العالمین انعام دا وکما ہوتا ہے زائن